السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوملګرو په نن ویډیو کې مڅ سره لپاره داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې دا اپلیکیشن به تاسو ټول مرګرو ډیر زیات خوښ شي. دا اپلیکیشن د سره لپاره کار کوي. سمپل دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په دې باندې تاسو خپل موبایل مکمل چک کولای شئ چې آیا په دې موبایل کې څه مسله ده، په دې موبایل کې څه فرق دی. یعنی که تاسو د ځان لپاره موبایل اخلي یا د خپل ملګرو لپاره موبایل اخلي او تاسو په هغه موبایل کې هم دا اپلیکیشن انسټال کړئ، نو تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې دا موبایل ټول سیټینګ هر یو شی ډیر زیات په اسانه طریقه باندې چک کړئ. تاسو ته ښکاري د دې موبایل دلته ما ټچ سکرین چک کو ورسره وایلوم کنټرول چک کو، نو تاسو ته ښکاري ټیک مار نشان وسره راغی چې بالکل لري ټچ هم صحیح دی، د وایلوم کنټرول هم صحیح دی. نو تاسو به څنګه کوئ چې په دې کې تاسو د موبایل دغه شان نور پارټس چک کړئ، ډیر زیات په اسانه طریقه باندې د موبایل نورې حصې چک کړئ چې آیا دا کار کوي، دا صحیح دی کنه دی. نو دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. او د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړل، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل همدغه ځنه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا به څوک سمپل دا اپلیکیشن په دغه رقم اوپن کړئ، نو تاسو ته ښکاري په دې کې ما دا دوه چې کلین دا زموږ سره بالکل دې ټیک مان نشانونه لګیدلی چې دا ټیک دي. مطلب که زه اوس په دې کې بل څه چې کومه تاسو ته ښکاري په دې کې دا شان ډیر زیات مختلف څیزونه دي. سټوریج مطلب زه غواړم چې سټوریج د دې موبایل چې کومه چې صحیح دی کنه دی، نو زه به څه وکړم، زه به سمپل هم په سټوریج باندې کلیک واخلم. بیا تاسو لاندې یو پلی نشان درکړی، تاسو ته ښکاري دلته هم زه به په دې باندې کلیک واخلم. بیا نو تاسو ته ښکاري دا به سمپل تاسو دې ځکه نه الاو کوي. نو تاسو ته ښکاري دلته دا چې کوي چې آیا دا ټیک دی که نه، نو کوم چې ټیک هغې ته بالکل ټیک مار نشانونه لګي. تاسو ته ښکاري سټیپ بای سټیپ یو شی چې کوي، یعنی ریډ سپیډ ورسره رایټ سپیډ دغه شان پری په دې کې یوزډ هر یو شی چې کوم دی دا چې کوي. دې ته به تاسو لږ غوندې کې انتظار کوئ، دا به ستاسو موبایل یو شی چې کوي که هغه ټیک وي نو هغې ته به دغه ټیک مار نشان لګي. تاسو ته ښکاري دلته زه تاسو ته وښیم دغه ټیک مار نشان به ورته لګي، او که هغه غلط وي نو هغې ته به دغه رقم یو کراس نشان لګي، نو تاسو ته پته لګي چې آیا دا دې کار نه کوي. زه په دې کې نور وګورم هوم بټن، که تاسو غواړئ چې د خپل موبایل هوم بټن چې کوي تاسو ته ښکاري، نو زه به په دې باندې کلیک واخلم. ورسره لاندې چې کوم ماله نشان راکړی بیا به زه څه وکړم، هم په دې باندې به کلیک کړم. دلته زه دا پلی کړم، ورسره د هوم بټن به زه دغه رقم دبا ونیسم، نو بیا ګورو چې دا کار کوي که نه کوي. لږ غوندې انتظار به بیا زه دې ته وکړم. نو تاسو ته ښکاري بالکل هلته ماله ټیک مار نشان راکړو چې بالکل تاسو د موبایل هوم بټن چې دی دا صحیح دی، ځکه چې ما دباو نیولې وه. دغه شان که نور تاسو په دې کې څیزونه چک کوئ هلته لاندې به تاسو سره بیا راځي او یو شی تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې چک کولی شئ چې آیا دا کار کوي که نه کوي. تاسو بلیټوت ورسره هر یو چې کوم دی د دې موبایل ټول سیټینګ به تاسو دلته شو کوي. نو خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل ټول سیټینګ چک کړئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ، دا ستاسو په هر ټایم کې په کار باندې شي راتلی. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.